انقلابي دی د چوټه لاهور سره تعلق لرم زه له ثوابه حاجی خان نن سبا چې کوم دی په کراچۍ کې اوسېږم حاجی دلته په مېلمستیا راغلی یم حاجی یو دوه شعر به ستاسو په دغه کې عرض کړم ارشاد چې زمونږ د هر مازدیګري په سنګار غور پورې شو چې مو د کلي په چینا او چینار ور پورې شو په هر ګودر مو د پیغلو کو ملالو پښتنو د منګوټو او د بنگلو په سنگار ور واه واه ډېر واه 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 ډېر ډېر یو غزل له ارشاد د ایشیا د زړه په سر کې د پرهر جوړ کا وخت چې تا د پښتنو په ځمکه شر جوړ کا او کومه ګناه کومه خطا زمونږ نشوي د چې هر زورور د نړۍ موږ پسې لښکر جوړ کا او د بهر غل نه مطابق د خپل کاله کړی وه خو د کور غل ورته زمونږ چنکې ور جوړ کا او د دعوې خلک د ګوتو پشمار نه راځي خو نه لا تر اوسه چا کابل نه پېښور جوړ کا ډېر ښه ډېر ستاسو رواج انقلابي کړم ایران د کلي او روچي نیولې پکې چا وي او چا اختر واه ډېر 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 مننه ډېر ډېر کتونکو